سلام قدرمن لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. د ناڅرګندو کسانو لخوا بلخ او بامیان ولایتونو کې د کابل کورنیو جګړو یو تن قومندان عبدالعلي مزاري مجسمې ماتې شوې دي. محمد محقق دغه پیښو ته په غبرګون کې ویلي دي چې د عبدالعلي مزاري سپکاوی د هزاره او شیعه مذهب سپکاوی دی. د مالیې پخوانی وزیر وایي خیالي سرتیري او امنیتي ادارو کې فساد د غني د حکومت د نسکورېدو لامل شو. د افغانستان مالیې پخوانی وزیر خالد پاینده په فساد کې ککړ چارواکي چې د په وینا له طالبانو یې پیسې اخیستې د مخکیني حکومت نسکورېدو مسؤل بللی دي. ښاغلی پاینده له بي بي سي سره یوه ځانګړې مرکه کې ویلي د 3 لکو پولیسو او پوځیانو د لوی برخې یوازې نومونه په دولتي اسنادو کې لیکل شوي وو. نوموړی وایي په رسمي لیستونو کې د فرضي کسانو نومونه ځکه شامل شوي وو چې قومندانان یې د معاشونو پیسې په جیبونو کې واچوي. ښاغلی پاینده چې د طالبانو له پرمختګ سره یې هممهاله استعفا وکړه او له افغانستانه ووت، وایي هغه اسناد سم نه و چې د امنیتي ځواکونو شمېر د طالبانو پرتله ډیر ښودلو. نوموړي د بي بي سي اقتصادي خپرونې کوربه ای ډي بیټلر ته وویل د حساب ورکولو لپاره به له ولایتي مشرتابه پوښتنه کېده چې څومره کسان لري او د هماغو شمېر پر بنسټ په معاشونه او عشیه ورکول کېده، خو دې کې تل مبالغه کېده. د افغانستان د مالیې د پخوانی وزیر وایي ګمان کېږي چې امنیتي ځواکونو شمېر 6 برابره زیات ښودل کېده، ځکه په وینا یې هغه له دندې تښتېدلی عسکر او شهیدان هم پکې شمیرل کېدل چې بانکي کارتونه یې له ځینو قومندانانو سره وه. طالبان وایي د اسلامي دولت 600 جنګیالي مو نیولي. د طالبانو حکومت د چهارشنبې په ورځ نومبر 10 وویل چې واک ته له رسېدو وروسته یې د داعش د خراسان څانګې اړوند شاوخوا 600 جنګیالي نیولي دي. د طالبانو د استخباراتو د ریاست یو بیان په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې د داعش د خراسان څانګې جګپړی قومندانان هم شامل دي. خلیل همراز په یو خبري کنفرانس کې وویل دغو کسانو چې له داعش سره اړیکې درلودې اوس تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې په زندانونو کې دي. د طالبانو د استخباراتو د برخې دغه ویان زیاته کړه چې د یادې ډلې په وړاندې د هغوی په امنیتي عملیاتو کې د داعش پورې اړوند 40 جنګیالي وژل شوي هم دي. ښاغلی همراز په دې خبري کنفرانس کې د افغانستان پخوانی حکومت تورن کړ چې د اګست له 15 مخکې د نورو مجرمینو په ګډون د داعش د خراسان څانګې 1800 جنګیالي هم آزاد کړي دي. نوموړي وویل چې دغه خوشي شوي کسان د افغانستان په وروستیو امنیتي پیښو کې لاس لري. نن اسلام آباد کې د افغانستان په تړاو د تریویکا ناسته د امریکا او روسیې د استازو په ګډون جوړیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نن پنجشنبې د لړم پر 20 د افغانستان په تړاو د تریویکا ناسته د سیمې او نړۍ د هیوادونو د استازو په ګډون اسلام آباد کې جوړیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې دې ناسته کې د افغانستان لپاره د چین، امریکا، روسیې او پاکستان ځانګړي استازي ګډون کوي. دې ناسته کې به د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په تړاو بحث وشي. نوموړي وزارت ویلي چې د افغانستان په تړاو د تریویکا ناسته له ډېر اهمیته برخمنه ده او دې هیواد کې به د سولې او ثبات راوستو کې مرسته وکړي. د ډیلي غونډه افغانستان خاوره باید د ترهګرو د روزنې لپاره ونه کارول شي. په هند کې د افغانستان په اړه د سیمې یو شمېر هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو غونډه کې پر دې ټینګار شوی چې د افغانستان خاوره باید د نورو هیوادونو پر ضد ونه کارول شي. په یاده غونډه کې د هند، روسیې، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د ملي امنیت سلاکارانو ګډون کړی و، خو د چین او پاکستان استازو ګډون نه و کړی. د رسنیو د راپورونو له مخې د افغانستان یادو اتو ګاونډیو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې پر دې توافق کړی چې د افغانستان خاوره باید د ترهګرو د روزنې یا پټنځای او د ترهګرۍ د تمویل لپاره ونه کارول شي. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې لومړی وزیر نریندرا مودي ډیلي امنیتي ډیالوګ ګډونوالو مننه وکړه او د افغانستان موضوع په هکله یې پر 4 ټکو ټینګار وکړ چې باید د غونډې ګډونوال هیوادونه پرې توجه یا متمرکزه کړي. کندهاري افغان نجلۍ د افغان ماشومانو زده کړو په برخه کې نړیواله جایزه ګټلې. پښتنې دورانۍ په کندهار د ماشومانو تعلیم په برخه کې د سویډن هیواد د ټالبرګ بنسټ لخوا د 2023 کال د رهبرۍ نړیواله جایزه ګټلې ده. یاد بنسټ په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې پښتنه درانۍ د دوی د نوي رهبرۍ د جایزې ګټونکي او دا جایزه یې له دې کبله ورکړې چې هغې د افغانستان په نارامه حالاتو کې د ماشومانو له ډیجیټل تعلیمه د ودې لپاره کار کړی دی. دوی دغه راز ویلي چې پښتنې دورانۍ د لرن افغانستان په نوم د ماشومانو د تعلیم لپاره د یوې ادارې په ګډون 900 زده کوونکو ته 15 ډیجیټل ښوونځي جوړ کړي دي. میرمن دورانۍ رسنیو ته ویلي چې د طالبانو تر راتګ وروسته یې ښوونځي تړل شوي او د ماشومانو زده کړې هم درول شوي دي.
ایران وايي امریکا د افغانستان په اړه کړو ژمنو کې ناکامه شوه. ایران یو ځل بیا ویلي چې امریکا د افغانستان په اړه کړې ژمنې پوره نه شوې کړی. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني په تازه څرګندونو کې ویلي چې امریکا د افغانستان په تړاو مسؤلانه چلند نه دی کړی او دلته یې سخته ماتې خوړلې ده. هغه وايي امریکا افغانستان ته د تګ پر مهال له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې وه چې افغانستان کې به د ملت جوړونې لپاره کار کوي، ترهګري به ختموي او په دغه هیواد کې به یو پیاوړی نظام جوړوي چې په دې ټولو ژمنو کې ناکامه شوی او تر سختې ماتې وروسته له افغانستانه وتلې ده. شمخاني زیاتوي چې امریکا په سیمه کې د ټولو اوسنیو ناندریو مسؤله ده، خو د سیمې هیوادونه دي د افغانستان د ثبات لپاره هڅه وکړي او د بشردوستانه مرستو لپاره د زمینه برابره کړي. جرمني خپل 329 اتباع او افغان همکاران له افغانستانه وایستل. د جرمني بهرنیو چارو وزارت وایي چې په یو چارتر شوې الوتکه کې خپل 329 اتباع او محلي کارکوونکي له افغانستانه ایستلي دي. د یاد وزارت د خبرپاڼې په حواله دغه انتقال د قطر حکومت په همکارۍ ترسره شوی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د همدې له کبله له قطره مننه کړې ده چې دې الوتکې ته یې د خوندي سفر زمینه برابره کړې ده. افغانستان کې د جمهوریت تر پرځېدو وروسته شاوخوا 120,000 کسان د امریکا د تخلیې په عملیاتو کې له افغانستانه وایستل شول. له دې ډلې شاوخوا 80,000 یې امریکا کې میشت شوي دي. جرمني لا هم د خپلو هغو اتباعو د ایستلو په عملیاتو کار کوي چې لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. روسیه وايي 20 ترهګرې ډلې د 22,000 جنګیالیو په ملتیا اوس هم افغانستان کې فعال دي. د روسیې د ملي امنیت شورا مشر په افغانستان کې د 20 ترهګرو ډلو د فعالیت د دوام په اړه اندېښنه ښودلې ده. نیکلای پاتروشوف پرون په نوې ډیلي کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزو هیوادونو غونډې ته دا هم وویل چې له دې ډلو سره تر 22,000 پورې جنګیالي فعال او جذب دي. د روسیې مقام د څرګندونو له مخې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په دې کچه حضور او فعالیت سیمې او نړۍ ته لا هم یو ستر ګواښ دی. روسیې په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت جوړېدل یو ځل بیا د ملي روغې جوړې لپاره اساسي شرط وباله او په عملي کېدو یې ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د پرونۍ غونډې په پریکړه لیک کې هم په روښانه ټکو طالبانو ته د واقعي ټول ګډونه حکومت د جوړېدو لپاره سیمه ییزو هیوادونو خپل دریځ او ټینګار په ډاګه کړ. طالبانو په دې اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. تاجکستان وايي افغانستان ته د بشري مرستو په ترانزیت کې همکاري کوي. تاجکستان یو ځل بیا ویلي چې افغانستان ته د بشردوستانه مرستو په ترانزیت کې همکاري کوي. په روسیه کې د تاجکستان سفیر د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له استازي سره کتلي دي. تاجکستان ویلي چې دوی په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي، خو ترڅنګ د بشردوستانه مرستو په رسولو کې خپلو همکارۍ ته ادامه ورکوي. د سرچینې په خبره تاجکستان تیار دی چې د خپلې خاورې افغانستان ته د بشردوستانه مرستو د ترانزیت زمینه برابره کړي او بشپړې اسانتیاوې رامنځته کړي. تر دې وړاندې تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم ویلي چې افغانستان ته د بشردوستانه مرستو په رسولو کې همکاري کوي. درنو کتونکو د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه تر بیا خوشحاله شئ. بې ولرئ د الله په امان.